بسم الله الرحمن الرحیم. د پاکستان او د افغانستان د اسلامي امارت ترمنځ په قطر کې ناسته چې د پاکستان په غوښتنه باندې شوی دی. دا زما په نظر د پس له دغه حملې نه چې دی په برمل او په ارګون باندې وکړ او په هلته زمونږ د کرکټ ځوان نرغي ځوانان راته 9 تنه شهیدان کړل او یو تن پکې عام وګړی شهید شو او 14 نور راته زخمیان کړل. باید دی قطر ته ویلي وای چې موږ د ده بایکاټ کوو او موږ د دوی سره په دې ناسته کې ګډون نه کوو. دا ډیره جدي وه چې پاکستان ځکه چې پاکستان هلته تا سره قندار کې اوربند کوي، دلته راځي برمل او ارګون وهي. برمل او ارګون کې در سره اوربند کوي، بمبارد کوي، راځي په کابل باندې. نو د ده مطلب دا دی چې د اسرائیل لوبه شروع کړې ده او دا لوبه ډیره خطرناکه او خرابه ده په دې چې اسرائیل هم د غزې خلک چې بې وزله بې مظلومه بې وسلې خلکو په هغې باندې حمله کوله، وهل او ټکول او بیا به ویل چې ترهګري ده. اوس تاسو د پاکستان د لوبې ته وګورئ، کابل باندې چې حمله وکړله ویې ویلې چې دلته دغه نورولي محسود مې ووهه، هغه دروغ ووتله، بنان دا باندې غلطه ووته، دا هسې حمله یې کوله. اوس یې په چې برمل او ارګون باندې حمله کړې ده، وایي دلته د ګل بهادر د ډلې کسانو او کله چې خلک شهیدان شول هغه د کرکټ غړي وو، عام خلک شهیدان شوي دي، نه د ګل بهادر ډله شته نه څوک شته دی. نو د ده لپاره چې دا داسې دروغ وي او تهمت وي او بهانې جوړوي، د ده سره ناسته نه ده پکاره. که ناسته ورسره کېږي هغه ځایونه چې ترېنه نیول کېږي هغه باید ورته ورنه کړلی شي، بېرته ونه سپارل شي. اوس تاسو وکتل 1 پوسې ترېنه ونیولې، په مفته کې یې بېرته ورته ورکړلې. دومره کسان پې شهیدان شول، د هغې دغه کسان یې ورته ووژل، ونیول ترېنه، بېرته یې ورته همداسې ورکړل. نو دا رقم خو نه کېږي. تا چې یو ځای ونیو هغه به ته محفوظ ساتې تر څو چې ته پوهېږې دا جنګ دی. که ته ځای ونیسې او بېرته ورکړې، خو دا خو بیا دفتن دغه کېږي، د هغې بېرته تسلیحات کوي او په هغې مرجع باندې راځي او د هلته په حساب په تا باندې تحکیمات کوي. نو د خپل ځان په مقابل کې شهیدان دي پې ورکړي، بېرته ځان ته نفر تقویه کوي، دا غلط عمل دی. بل دا دی چې د اسلامي امارت ته دا پکاره ده چې دوی باید د هند په ذریعه باندې یا د روسیې په ذریعه باندې یا د چین په ذریعه باندې دغه شاید ورته وړاندې کړي، ګوره کابل باندې حمله وکړه، خلک یې راته مظلوم خلک یې راته ووژل، بې ګناه خلک دي، ټول عام خلک دي، نورولي محسود پکې نه و. نو په برمل کې کرکټ لوبغاړي راته ووژل، ګل بهادر پکې نه و. نو د شورای امنیت غونډه ورته راوغواړي او په دې غونډه کې نه تنها چې دا تقبیه شي وټکول شي، بلکې د په مقابل کې د ملګرو ملتونو وغوښتل شي چې اقدام وکړي. اسلامي امارت ته ډیپلوماټیک سورسون نه کار اخیستل پکار دي، دوی په دې کې خاموشه دي. او هلته چې ته ځې قطر ته دې سره څه وایي؟ ته څه فکر کوي دا د اوربند ممکنه دی؟ د اوربند ممکنه نه دی. په دې که ته اوربند ومکې سبا بیا بهانه کوي راځي وهي دی. که ته دا وهې ښکته ګوره په ملکي سطح باندې د تا سره زور نه رسېږي او نه تا وهلی شي. الحمدلله تر اوسه وهل شوي دي، خو د تیارو په ذریعه باندې راځي. نو بل دا دی چې د مخنیوي لپاره د ګاونډیانو نه هغه اسلحې ترلاسه کول دي، لکه همدا ډرون پهپادونه چې ورته وایي، ډرون ترلاسه کول دي، میزایل ترلاسه کول دي چې پاکستان کې یو څو میزایل لاړ شي هغه بیا په تا باندې حمله نه کوي. راځم دې ته چې تاسو په دې موضوع باندې دغه کړی دی چې آیا هندوستان موږ سره لوبه کوي او کنه؟ واقع ده هندوستان تا سره لوبه نه کوي. هندوستان په دې پوهېږي چې افغانان یو کار چې کوي جدي دي او هغه اوس په دې باندې احساس یې کړی دی چې دا د پاکستان په مقابل کې دوی ودرېدل. نو هغې ته خو ضرورت دی چې د پاکستان مقابل څوک ودرېږي، دی ورسره ودرېږي هندوستان. نو دا زموږ کار دی چې موږ هندوستان سره څومره درست ودرېږو، صداقت سره ودرېږو او هندوستان موږ سره. هندوستان تر دې حده تا ته وویلې چې زما ټوله اردو ستا خدمت کې ده، څه شی دې پکار یې هغه درته درکوم. او په پاکستان ته اختار هم ورکړ چې ته که افغانستان باندې ګواښ کوي، دا ګواښ به دې زما په مقابل کې ګواښي، زه به یې دا عکسالعمل ښکاره کوم. نو هغه دنه نور زیات څه وکړي؟ خو دلته خو زما او تا ته اوس په کار ده چې زه ته د هغې په مقابل کې څه کولی شو. دا ما او تا ته په کار ده چې زه ته څومره دغه کې مخکې تللی شو. نو په دې اساس باندې زمونږ د هندوستان سره اړیکې کلکول، د هغه نه مرسته غوښتل، د هغه نه د شورای امنیت کې مرسته غوښتل، دا زمونږ کار دی. هندوستان تا سره په چالو فریب نه دی روان. بله خبره دا ده دغه جنګ امریکې شروع کړی دی
او امریکای پاکستان دغه کې چې دلته په جنگ کې ونخلي او دغه چې هندوستان هم موتا سره ودرېږي د شاتم امریکا ده ځکه چې هندوستان د امریکای ستراتیژیک پارټنر دی او هغه د لپاره د پاکستان هندوستان تشویقي چې موږ سره چې پاکستان تشویق کړي چې موږ سره جنگ وکړي افغانستان باید قوي وسی تقوی وسی چې پاکستان ووهي او په دې رقم پاکستان تضعیف شي چې د پاکستان نه دوی بیا اتومم تینه واخلي ون بیلټ روډ هم په باندې ختم کی بلوچستان او خیبر پختونخوا ته د لاس لاړ شي ګوادر کې خپل امریکا خپل کشتۍ ودري او د وزیرستان شمالي او جنوبي نه منرال ته نويسي نو د امریکای د لوبه چې د دواړو طرف ته روانه کړي ده دلته پاکستان سره په ظاهر ولار دی تشویقي چې راشي دلته موتا سره جنگ کی هلته هندستان چې دغه ملګری دغه ته ویلي افغانستان سره مرسته او که اغه نه چې افغانستان تضعیف نشي او پاکستان داسونه کی ځکه امریکا نه غواړي د افغانستان فعلی نظام چې د منځ لاړ شي یا تضعیف شي یا د خوره د لاس ورکی بلکې دغه هدف د پاکستان تضعیفول دي په اخر کې به متن اخیستل دي او د چینایانو پلان چې په دې خوره کې دلته سیمه کې دغه ناکامول دي نو دا د سناریو د منطقي د لپاره د جنگ ودرېږي نه دا به ادامه پیدا کوي او موږ تاسو به